د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند مشهوره ټوپ دښته. د روایتونو او دغه دښته کې د انسانانو د اوسېدو له نښو ښکاري چې دغه سیمه یو وخت آبادي وه، خو افغانستان کې پرله پسې انقلابونو او خونړیو جګړو په سپېره دښته بدله کړې ده. د چک د درایي نه وخواته واقعا هم چې دا دښته وه، څنګه وه دښته وه، نفوس ډېر کم و، خو د دونه مخکې دلته آبادۍ وې. ما درته وویل چې دا د مرادي کاریز وه او د ژنګورې کاریز وه، نو دلته داسې دښته نه وه، خو په مرور د وخت سره چون د سړک غاړه وه، هر انقلاب چې راغلی دی خلک پې ښکته پورته د حبیب الله خان په کلکاني په وخت کې هم مهاجر شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې دغې سیمې ته ولې دشتي ټوپ یا ټوپ دښته وایي. په دې اړه په ځایي خلکو کې دوه روایتونه مشهور دي. کله چې دلته او هغه شکست وخوړ انګریزانو، نو د دونه د خلک هم څه په څټو په مخ شول، خو یو توپ ځنې پاتې شه برسېره د چک د درایي نه په هغه خوا دا خراب و، بیخي یې پیر نه کړ. پخوا داسې توپونه وو یا د اژدپن په نامه یا د شرپنل په نامه، خارجیانو چې هر څه بلل، خو موږ ته داسې ویل شوي وو چې دا اژدپن دی او دا شرپنل دی، خو زاړه ماډل سلاوې وې که نه، د انګریزی دی او دا څه شی دی او دغه رقم سلاوې وې. بیا چې کله خلک راورسېدل دغه توپ ته چې لاس وروړي په رسۍ وارېدل، په پړي باندې په کشپړي، دا پړی چې راکش کړ غرز وارې وکړ، چې وارې وکړ د دغه ځای نه د مرمۍ ولاړله او هلته پلو دی چک دره ده، په دې دره کې یو کلی دی د ګوډانو په نامه، د ګوډانو په نامه هغلته د پتې کلا ورته وایي، د دغه ځای نه مرمۍ ولاړله په همغه ځای باندې ولګېدله. دلته وایي چې دغه مخالفینو شکست وکړه، نو دغه توپ یعنې دشتي توپ هغه د توپ نه د دشتي توپ نوم له دې اوستوپې سره هم تړاو لري. وایي شاوخوا 1100 کاله وړاندې کله چې بودایانو دغه اوستوپه جوړه کړه یا د بودایانو هغه عبادت ځای، نو دې دشتې ته به یې بیا دشتي اوستوپ ویلي یا دشتي اوستوپه. یو دلیل خلک دا هم وایي توپ دښته کې د اوبو د سرچینو کمښت هم دغه سیمه په سپېره دښته بدله کړې وه، خو اوس پکې خلکو په آبادۍ لاس پورې کړی دی. توپ که یو وخت د یوې دښتې نوم و، خو اوس پکې آبادۍ سوي، کلي پکې جوړ شوي او کره پکې روانه ده، او د خلکو په وینا که د اوبو سرچینې ورته پیدا شي یو وخت به په کرنیز حوزه بدل شي. اسرار وصال، لاس ونیزه، میدان وردګ.